دا ستر او بخښونکی ذات په سپېڅلي نامه قدرمنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دا دی زه عبدالرقیب احمدزی مو د بړبوکۍ نومې په زړه پورې ناول د دوهمې برخې هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو واورېدل چې په یوه دره کې څو پوځي موټر روان ول او په هغوی باندې ډزې وشوې او د هلیکوپټرو له څو ګزارونو سره جګړه ختمه شوه او موټر ولاړل. خو د جګړې په وخت کې د دغه پوځیانو څخه یوه نجلۍ پاتې شوه او وسلوالو له نیول کېدو سوکانو او لغتو څخه وروسته یې یوې کېږدۍ ته وسپارله. دا چې وروسته څه پېښېږي زه یې د دې ناول په دې برخه کې تاسو ته وایم. د نجلۍ پر مخ یوه توده ساه ولګېده. بیا یې پخې غومبوري تود لوندوالی احساس کړ. په بیړه یې سترګې رڼې کړې. تور وربوز یې ولید. یوه زوروره چیغه یې تر خولې راووته. سپي کړنج وهل. نجلۍ ټکان وخوړ. پړی کش سو. موټر سایکل ړنګ شو. ځوان په منډه کېږدۍ ته ورننوت. یو اوږد ډانګ په ګوتو ورغی. سپی په کړنجېدا د باندې ووت. بوډۍ غږ کړ. څه خبره ده؟ ځوان وویل. سپي وډاره کړه. بوډۍ کېږدۍ ته ورننوته. په لاس کې له شیدو ډک جام ښکارېده. په ملنډو یې وویل. سپي دا وډاره کړه که سپی وډار که؟ ته ورته وګوره سمه دمه بیزو ده. د سپي بلا دې سل وارې ورباندې وګرځي. نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. شېرګل وویل. وړانګه چېرته ده؟ ورېندار هم نشته. بوډۍ سوړ اسولی وویست او ویې اوبه نه وې. یوه ګړۍ مخکې دواړه چینې ته ولاړې. له دې سره له کېږدۍ ووته. شېرګل نجلۍ ته وکتل. هغې ژړل. دی هم د باندې ووت. نجلۍ شاوخوا سترګې واړولې. کېږدۍ لویه وه. یو څنګ ته څو خیرنې بړستنې پرتې وې. بل لور ته ناولې لوښي ایښي وو او مخامخ د یو ماشوم نرۍ پښې تر لاندې اوړني راوتلې وې. وروسته ټوخي واخیسته. سپین لوګي یې تر سترګو شو. د کېږدۍ له یوې چولې یې د باندې وکتل. لمر نه وی راختلی و. بوډۍ ورته ورپکول. تر څنګ یې یوه توره کټه وایښې وه. لږ لرې څو خرو په وړو تیږو کې خولې وهلې. پښو ته یې لنډ پړی ور لوېدلی و. لوی ګامونه یې نه شوی اخیستلی. بیا یې دوو کوچیو ته پام شو. ګړندی تګ یې کاوه. ګڼې ګردې لمنې خوځېدلې. شېبه وروسته یې کېږدۍ ته نږدې یو شاتورې خرې له اوبو ډک ژی ښکته کړ. وروسته یې وسیرلي منډه واخیسته. تر نغري یې ټوپ کړل. بوډۍ تیږه پسې وویشته. څو ګامه هاخوا شېرګل د یوې وښې ورانه ته جارو نیولې وه. وچ خوشایي یې ترې لرې کول. دی هډور ځوان و. لمر سوځولې څېره یې درلوده او په زنه پورې یې تار تار مړه ویښته نغښتي وو. ناڅاپه ټاټ پورته شو. کېږدۍ ته ژېړه رڼا ور ولوېده. اوس نو شمال لور ته پرتې ټیټې غونډۍ ښکارېدلې. په لمنو کې ګڼې سپاندې ولاړې وې. یوازیني زاړه توت ته نږدې یوه رمه پنډه وه. وړانګه کېږدۍ ته ورننوته. نابللې مېلمنې ته یې وکتل. ورمخته شوه. د موټر سایکل له ټایره یې پړی خلاص کړ. نارینه غږ یې واورېده. په دې پرنګیانو دومره زړهسوی مه کوه. کوچۍ ور وکتل. په خواره خوله یې وویل. اوبال لري. شېرګل وخندل. موږ هم اوبه نه یو راوړي. بېرته یې پړی په ټایر پورې وتړه. وړانګې څه ونه وې. نابللې مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ کېږدۍ ته ورننوته. یوه توره چایجوش یې پر زاړه لیمڅي کېښوده. چایجوش یې له سوښ کې تاو پورته کېده. شېرګل وپوښتل. انا ډوډۍ پخه ده؟ بوډۍ وویل. سړه ډوډۍ ډېره وه. شېرګل په سپېره لیمڅي پلتۍ ووهله. خور یې دسترخوان هوار کړ. له شلېدلو پاستو سره لوی او واړه هډوکي پراته وو. بوډۍ د ځوان تر څنګ کېناسته. لمسی او انګورې هم پلتۍ وهلې. نابللې مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. د بوډۍ سپین ویښته له ټیکري راوتلي وو. انګورې هم خیرنه او ډنګره وه. خو نجلۍ په غوښه پټه ښکارېدله. په غنم رنګه زنه یې درې شنه خالونه وهل شوي وو. تورې ډبلې وریځې یې لرلې او تر خړې پاسنۍ شونډې یې واړه نري تور ویښته راتاو وو.
وروسته یې په 4 خیرنو ګیلاسونو کې بوره واچوله. چایجوش یې ورپورته کړه. ګیلاسونه د شیدو له خړو چایو ډک شول. شېرګل په ډکه خوله وویل مېلمنې ته مو ست ونه کړ؟ د بوډۍ شونډې وخوځېدې. خاورې دې وخوري. شېرګل د پاسه یوه ټوټه ور وغورځوله. ډوډۍ د مېلمنې پښو ته نږدې ولوېده. وړانګې وویل وبال لري، رزق ده. مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. شېبه وروسته کېږدۍ ته نږدې یو موټرسایکل ودرېد. سپي وغپل. شېرګل ولاړ شو. څو ګامه لرې 2 تنه ولاړ وو. سپي ترې راګرځېدل. شېرګل په سپي پسې تیږه وویشته. سپي منډه کړه. دی ورمخته شو. ښځو ورته کتل. شېرګل یوه شېبه له سړو سره ودرېد. بېرته کېږدۍ ته راغی. په کونج کې ایښی زوړ ګیلن یې ورپورته کړ. بوډۍ وپوښتل څوک دی؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. راځم. د باندې ووت. څو ګامه یې واخیستل. ګیلن یې د موټرسایکل په ټانکۍ ورپورته کړ. یوه شېبه له سړو سره ودرېد. وروسته موټرسایکل حرکت وکړ. شېرګل کېږدۍ ته راغی. ګیلاس یې ورپورته کړ. ویې ویل بې خوبه و. بوډۍ وپوښتل نو څه یې کول؟ نیمه شپه سړک ته تللی ول. ویل یې چې ځمکه کلکه وه. د ماین ښخولو ډېر وخت ونیو. خور یې په خبره کې ور ولوېده. چېرته؟ شېرګل ګوله تېره کړه. ویې ویل د پاخه سړک پر غاړه زړې ژرندې ته نږدې. وروسته یې مېلمنې ته مخ ور واړاوه. په خوند یې وویل 2 ساعته بعد ستا د وطندارانو کتار تېرېږي. درز به یې واورې. مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. ښه شېبه ووته. په دسترخوان کې یوازې هډوکي پاتې شول. بیا کېږدۍ تشه شوه. ځوان په رمه پسې روان و. بوډۍ نغري ته نږدې په ولاړ ځګ کې مستي اچولې. 2 نورو کوچیو ناولې جامې پر یو شاتوره خره بار کړې وې او چینې ته د تګ تیاری نیو. غرمه وه. په کېږدۍ کې تود باد چلیده. ماشوم نغتې وهلې. پښې یې ککړې وې. بوډۍ د چکې د جوړولو په تمه په یوه ژېړه تیږهیي کڅوړه کې شړومبې اچولې. لاس تړلې نجلۍ په کېږدۍ کې ناسته وه. سر یې درد کاوه. پښو ته نږدې وچه ډوډۍ پرته وه. وروسته یې یو لوی غونډل ته پام شو. غونډل ګړندی روان و. بیا د ماشوم په بوغبند کې ورننوت. د نجلۍ سترګې رډې راوختې. په بیړه ولاړه شوه. پړی کش شو. بېرته کېناسته. تړلي لاسونه یې ټایر ته ور وغځول. هڅه یې وکړه چې پړی خلاص کړي. پاتې راغله. پرېوته. په اخیرا پړی غاښونه ټینګ کړل. جټکه یې ورکړه. یو دم یې ویښته د شاوخوا ته کش شول. بوډۍ چغه کړه چېرته تښتې؟ پر مخ یې یو کلک شی ولګېد. سر یې وګرځېد. بوډۍ ته یې وکتل. په لاس کې توره چایجوشه نیولې وه. نجلۍ ماشوم ته اشاره وکړه. شونډې یې سره سرې شوې. بوډۍ ناره کړه بلا بلا څه رمباړه وهې؟ نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ماشوم ته کتل. هغه پښې وهلې. بوډۍ مخ واړاوه. نجلۍ پسې وکتل. د موټرسایکل ټانکۍ ته یې تړلي سوکان ونیول. بوډۍ ګام واخیست. نجلۍ چغه کړه غونډل. د ماشوم بسترې ته غونډل ورننوت. بوډۍ منډه واخیسته. ماشوم یې پورته کړ. پر سینه یې لوی غونډل روان و. غونډل یې په لاس وواهه. ماشوم چغه کړه. غونډل پر لیمڅی ولوېد. بوډۍ وکلۍ پرې کېښوده. لاس تړلې نجلۍ سترګې سره وروستې. سړه ساه یې واخیسته. ورپسې یو سوړ اسویلی وویست. بوډۍ په بیړه د ماشوم کمیس لرې کړ. د هغه لوڅ ځان ته یې وکتل. په زوټه یې وویل یا پیره د سګیره را رسېږه. دا وخت زنګولې وشرنګېدې. ډټ کوچنی غږ پورته شو. ارې ارې. بوډۍ ماشوم ور واخیست. په منډه له کېږدۍ ووته. نجلۍ پسې وکتل. د رمې په سر کې یو ښکرور سیرلی روان و. بوډۍ چغه کړه شېرګله وا شېرګله. ځوان ناره کړه څه خبره ده؟ بوډۍ ورمخته شوه. په لوړ غږ یې وویل د بنګل په بوغبند کې غونډل و. ماشوم ژړل. ځوان په بیړه ماشوم ور واخیست. ورته ځیر شو. یوې او بلې خواته یې سره واړوه. په خندا یې وویل انا زړه مه خوره. د نېش وهلو ځای نه ښکاري. روغ رمټ دی. له دې سره یې ماشوم ښکل کړ. بوډۍ ته یې ونیو. په رمې پسې روان شو. بوډۍ په یوه لویه ډبره کېناسته. ماشوم ژړل. لاس تړلې نجلۍ وچې سترګې ورته نیولې وې. ښه شېبه ووته.
بوډۍ همالته ناسته. ځوان دا یو پسه وړی سکوللی. وروسته وړانګ او د هغې ورېنداره ښکاره شول. دوی په یوې خرې پسې روانې وې. د خرې پر شا له پرتو جامو څاڅکي څاڅکي اوبه څڅېدلې. بوډۍ مخې ته ورغله. لنډه شېبه سره ودرېدل. لاس تړلې ښځې ورکتل. د بوډۍ انګور خپل زوی ور واخیست. په سینه پورې یې ونیو. وروسته یې د هغه له مخه څو پرله پسې مچکې واخیستې. بیا درې واړه د کېږدۍ خواته روانې شوې. وړانګې له غوړې کاسې یوه توره چاړه ور واخیسته. لاس تړلې نجلۍ ته ور نږدې شوه. د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې. وړانګې پړي ته چاړه ونیوله او د هغې لاسونه یې خلاص کړل. دا وخت ځوان کېږدۍ ته ورننوت. په ښي لستوڼي پسې سپینې وړۍ نغښتې وې. په غولي پراته شلېدلي پړي ته یې وکتل. بوډۍ وویل: ها دا دی. ځوان سترګې ور واړولې. په لیمڅي پورې یو تور غونډل چښتاړی و. یوازې یوه ببره پښه یې خوځېدله. ځوان ویل: په فرنګیانو کې هم ښه خلک پیدا کېږي. کوچیانو وخندل. ځوان د لرګي د زاړه صندوقه یو څټک ور واخیست. وړانګې وویل: څه یې کوې؟ دا ځوان شونډې وخوځېدې. د یو پسه ګړنجونی خراب دی. ګام یې واخیست. یو دم ودرېد. بوډۍ ته وکتل. په حیرانۍ یې وویل: انا تاسو وې؟ بوډۍ وخندل. شونډې یې وخوځېدې. څه وخت؟ بوډۍ وخندل. شونډې یې وخوځېدې. څه وخت؟ تا ویل چې دې فرنګۍ خبره کړې؟ د دې خو د بوډۍ سترګې رډې راوختې. په خبره کې ور ولوېده. هو رښتیا دې خو زموږ ژبه وویله. ځوان نابللې مېلمنې ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. ته په پښتو وغږېدې؟ نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: هو. د کوچیانو خولې وازې پاتې شوې. نجلۍ وویل: نوم مې ماریا ده. په امریکا کې پیدا شوی یم. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. نو له کفارو سره دې څه کول؟ د ماریا سر وځړېد. ورو یې وویل: زه په اصل کې افغان یم، خو د امریکا تذکره لرم. هلته مې تذکرې درس ویلی دی. له یو کال راهیسې افغانستان ته راغلی یم. بوډۍ په بیړه وپوښتل: مسلمانه یې؟ ماریا د هو په نښه سر وخوځاوه. نو بیا د څه مخ تور دی چې له کفارو سره ولاړه یې؟ د ماریا سر وځړېد. وړانګې وویل: هر رنګه چې وي زما وراره یې بچ کړ. دا رحم زړه لري. ځوان وویل: خورې جامې یې ور بدلې کړه. د عسکري کالي ښه نه دي، خطر لري. بیا یې ماریا ته وکتل. خندا یې وویل: د تېښتې فکرونه ونه کړې. سپي ډېر خوړونکي دي. ځوان ګام واخیست. بېرته ودرېد. ښځو ته یې مخ ور واړاوه. ورو یې وویل: هغه ما یې نه وویست. نه پوهېږم چې له کومه وپوهېدل. ما پیایله. د غونډۍ له سره مې ورته کتل. خو کتار ته زړې ژرندې یو څه لرې ودرېد. دوه تنه له یو موټره کوز شول او ماین ته نیغ ودرېدل. قدرمن اوریدونکو، دا وه د بړبوکۍ ناول دوهمه برخه چې ما ستاسو درانو حضور ته در وړاندې کړه. تر بیا چې زه د دې ناول له درېیمې برخې سره راځم، تاسو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.